بیا ما ورته ووې که زما استاد ستا 1,00,000 حدیثونه زباني یاد نه بیا ته په ما باندې 3 طلاقونو باندې طلاق ہے درس بس شو شپې 12 بجې شوې دې کور ته راغو دروازې بندې وې ناوې دا 12 بجې پورې په کټ ناسته وه او دته انتظار کولو او چې قاري صاحب په کور را دننه شو او د زنانو خو ژبې اوږدي هغې ورته خپله خوله کولاو کا چې دا ستا د راتلو ټایم دی دا ته وګوره دې ټایم ته وګوره او زما د ناوېتوب ته وګوره هغه ټایم نه ته راته ناسته یم په انتظار باندې او ته بس داسې کې او خلک وایي مولیان د ښځو ناسې م یېرېږي دی غریب خو طالب و بس سر یې رکټیټ کو چې زه خیر د نوې ناوې ده غوسه موسه دې وکړي تاسو وخاندل تاسو زموږ نه زیات یېرېږئ د عام خلک نه دي دا زموږ نه زیات یېرېږي موږ ته پته ده تعویضونو او دمونو ټول موږ ته راځي سهار ماښام رانو چې داسې یو تعویض راکړي جي څه چل دی چې بس دا وزیر اعظم صاحب لږ کابو کې شي نو که داسې تعویض موږ سره وای نو موږ به نه کابو کړی څه به کې اوس ناوې شروع شو بیان یې ورته شروع کو چې ته طالب یې عالم یې د ښځې په حقوقو نه پوهېږې نوې نوې واده دی کړی سهار نه زه تا ته ناست یم انتظار کوم او دا 12 بجې شوې ته رانغې طالب وایي ما سبق وی استاد سبق شروع کو د پیغمبر حدیثو ډېر خوند یې کولو ډېره مزه یې راکا ډېره جذبه پیدا شوه زړه مې نه غوښتل چې راشم هېره شوې رانه ناوې ته غوسه ورغه هغه دې ته وایي سته داسې هغه ده ته وایي ده ته هم طالب و لږه لږه غوسه ورغه دم مړې مړې جوابونه ورکول هغه هم جوابونه ورکول آخر ناوې ته غوسه ورغه او ورته وایي چېرته تللی وې وایي ابو زرعه سره په درس کې ناست وم ناوې غوسه شوه وایي زما خاونده ستا دا استاذ نه دی ابو زرعه نه هغه په ټکي پوهېږي او نه ته په ټکي پوهېږې دواړه تش کوتکان یې په ټکي نه پوهېږئ ځکه خو دونه ناوخته شو اوس طالبو د استاذ احترام راغو د استاذ خبره راغه د استاذ عزت راغو ښځې ورته د پلار کنځلې وکړې برداشت کې د مور تانې ورکې برداشت کې د خاندان تانې ورکې برداشت کې د نورو قبیلې تانې ورکې برداشت کې دته خبرې وکړې برداشت کې چې د استاذ خبره راغه د معلم خبره راغه د شیخ خبره راغه د مربي خبره راغه د پیر خبر راغه د حدیث د استاد خبر راغه اوس د طالب نه برداشت نشول غوسه شو ورته او ورته وایي جنۍ ناوې که زما استاد ستا 1,00,000 حدیثونه زباني یاد نه بیا ستا دا ناوېتوب ستا دا پیغلتوب ستا دا سنگار زما د واده د اول شپې ما ته اسم نه دی پکار ناوې واوره که زما استاد ستا 1,00,000 حدیثونه زبانی یاد نہیں بیا ته په ما باندې 3 طلاقونو سره طلاق ہے غوسه ورغه مولا چې غوسه شي بیا خو بمبار کوي بمبارې وشوه 10 منټه تیر شول 20 منټه تیر شول ناوې م لږ لږ سبق ویلی کمپیوټر کار شروع کو قاري صاحب هم سبق ویلی کمپیوټر کار شروع کو چې اوهو دا مو څه وکړل دا خو برباد شو غرق شو په مینتونو یوه ناوې میلاو شوې وه په جرګو باندې یوه ناوې راغلې وه هغه هم په استاذ قربانه شوه لاړه دواړه تبلیغ کې م وخت لګولی یوې جانماز را واغشتو هغه په د کمرې یو ګوټ کې ودرېده خاون هم جانماز را واغشتو د کمرې په بل ګوټ کې خدایا پاکه پوه نه شو غلطي وشوه غوسه راغه جذبات کې راغو جذبات بے قابو شو طالب وای خدایا دغه یوه ناوې ده که دا لاړه بس بیا خو بله را ملاویږم نه اسم خلک معاشره کې علماو ته طالبانو ته د قدر په نگاه نه ګوري خدایا په ډېرو تسبیحاتو سره په ډېرو دعاګانو سره دا یوه ناوې ملاو شوې وه هغه لاړه خدایا بچې کا هلته ناوې ولاړه ده رانجه ټول په اوښکو کې وبهول دعاګانې کوي خدایا ما نه غلطي وشوه د خاوند ناقدري وشوه بېعزتي وشوه پوه نه شوم الله ما خپل خاوند جلال کې راوستو غصې کې مې راوستو او بې قابو مې کو او هغه د بې قابونه خطرناکې خبرې وکړې الله ما ته دا خاوند محبوب دی ما
ما ته دا خاون عزیز دی زما بس دغه سرتاج دی الله زمونږ رشته بچ کا تهجد پورې دعاګانې کوي جړاګانې کوي سحر شو سبق ټیم شروع شو ابو زرعه ښځې ته سلام ملام نه کوي رشتې ختمې دي په سترګو کې اوښکې دي خوندونه ختم دي شونډې اوچې دي رومال یې راواغېستو په اوږه باندې واغېچولو راغو ابو زرعه کلاس ته ملګري طالبان ناستو چې دا خو نوی نوی واده یې کړی دی سترګې یې سرې دي شونډې یې اوچې دي رنګ یې تک زیړ دی چې دا څه کیسه وشوه یو طالب وایي ابو زرعه د ابو زرعه شاګردان ورته وایي چې د ابو زرعه شاګرده ولې خفه یې ولې پریشانه یې څه چل دی دی د ډېر درد نه ډېر غم نه د ډېر کرب نه د ډېر ماتم نه خبرې نه کوي سترګو کې اوښکې را روانه دي استاد راغو مسند باندې کېناستو سبق شروع شو حدیث شروع شو ابو زرعه ګوري چې دا طالب پرون سبق کې ناستو قلم وسرو کاغذ وسرو ما به بیان کولو ما به حدیث بیانول د به ډایرکټ لیکل تیز تیز به لیکل ښکلې ښکلې به لیکل اوس نن ډېر پریشانه دی او ډېر ناقلاره دی او حدیث نن په هغه جذبې سره نه اوري ډېر خفه دی چې دا څه چلو شو ابو زرعه چې سبق پوره کو اواز یې ورته وکړو طالبه دې خوا راشه طالب راغو په دوزانو باندې کېناستو وایه طالب جانا تا خو نوی نوی واده کړی نن د حدیث کې توجه برابره نه وه سترګې دې سرې دي شونډې دې اوچې دي څه خبره ده ولې داسې خفه یې طالب ډېر په یره سره خوله کلاو کا استاد جي برباد شوم غرق شوم کور میں وران شو زندگی میں برباد شوا کور میں تباہ و برباد شو سچل شو بچی وایا استاد جی بیگا درس کے نا وخت شو کور تلاړم ناوې ما ته خبرې وکې برداشت مې کې زما پلار پسې خبرې وکې برداشت مې کې زما مور پسې خبرې وکې برداشت مې کې زما خاندان پسې خبرې وکې برداشت مې کې ما پسې خبرې وکې برداشت مې کې استاد جی زما خزه ته غوسه ورغه او هغه استا بے عزتی کا استا توہین کو استا پشان کے نازیبا کلمات ہوئل استاد جی بیا مانا برداشت نشول بیا ما ورته ہوئے کہ زما استاد تا 1 لاکھ حدیثنا زبانی یاد نہیں بیا تپ ما بانے 3 طلاقونو بانے طلاق ہے استاد جی استوایا ما خو زندگی ناوے ہر سپتا قربان کل وایا استاد جی زما د مسئلے سهل شتا استاد ورتا ابو زرعه ورتا پتندی او پسر لاس کے خودلو بچیا پریشان کېږه ما خفه کېږه ما غم مکوا ماتم مکوا جڑا مکوا فریاد مکوا خوشحال شا دا 1 لاکھ حدیثنا ما تا داسی یاد دی سرد سندا لکه تا ته چې سورت فاتحه یاد ده